اسماعیل هنیه څوک و او ولې ووژل شو؟ د تهران په زړه کې د حماس سیاسي دفتر جګپوړي غړي وژنه د تعجب او پوښتنې وړ دسیسه ګڼل کیږي. د اسماعیل هنیه وژنه پر حماس څه اغیزې لرلی شي؟ پرې غږیږو. انا لله و انا الیه راجعون. وصدق الله القائل كل نفس ذائقة الموت. اسماعیل هنیه نور په دې نړۍ کې نشته. دغه غږ د تل لپاره غلی شو. اسماعیل هنیه فلسطیني سیاستوال او د حماس سیاسي دفتر جګپوړی غړی و. د حماس سیاسي چارې د تنظیمولې. نوموړی په 1962 میلادي کال کې د غزې تړانګې په لویدیځ کې د کډوالو په یوه کمپ کې زیږېدلی و. په 1978 میلادي کال کې د غزې په اسلامي پوهنتون ادبیاتو څانګه کې زده کړې بشپړې کړې او له همدې ځایه سیاسي فعالیتونه پیل کړل. هغه په 1989 میلادي کال کې په لاریونونو کې د ګډون له کبله د صهیونیستي رژیم لخوا ونیول شو او 3 کاله یې زنداني کړ. بیا یې په 1992 میلادي کال کې د لبنان او فلسطین له پولې سره نږدې یوې سیمې ته ډیپورټ یا تبعید کړ. کله چې په 1999 میلادي کال کې له زندانه د حماس بنسټګر شیخ احمد یاسین خوشی شو، اسماعیل هنیه د هغه دفتر مشر وټاکل شو. د حماس بنسټګر احمد یاسین په 2004 میلادي کال کې د صهیونیستي رژیم په برید کې ووژل شو. اسماعیل هنیه په 2006 میلادي کال کې په پارلماني ټاکنو کې د حماس بریا سره چې کله د حکومت لومړی وزیر شو ډېر زیاتې په رسنیو کې نوم یاد شو او شهرت پیدا کړ. اسماعیل هنیه په 2019 میلادي کال کې د خالد مشال پر ځای د حماس د سیاسي دفتر مسؤل وټاکل شو او قطر ته ولاړ چې همدې ځای څخه د حماس فعالیتونه تنظیمول او له ډېرې مودې غزې ته ننوتللی. په 2023 میلادي کال کې د اکتوبر په 1 نیټه د اقصی طوفان عملیاتو پیل سره اسماعیل هنیه یو ځل بیا راڅرګند شو او فعالیتونه یې پراخ کړل. اسماعیل هنیه ولې ووژل شو؟ د دې پوښتنې جواب چې اسماعیل هنیه ولې ووژل شو، اسماعیل هنیه د حماس د سیاسي دفتر د مسؤل په توګه صهیونیستي رژیم سره د بندیانو تبادلې اوربند او نور مسایلو مذاکراتو کې مهم مسؤلیت په غاړه لره. د فعالیت ته په کتو د صهیونیستي رژیم لپاره د حماس یو تر ټولو مهم کس و. اسماعیل هنیه د جولای په 13 نیټه د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان لوړې مراسمو ته د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی و چې د صهیونیستي رژیم استخباراتو لخوا په نښه او ووژل شو. نو د دې معنا دا ده چې د صهیونیستي رژیم استخبارات په ایران کې اهداف په اسانۍ په نښه کولی شي او دا د ایران استخباراتي او نظامی حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. یوه پاسیبیلیټي دا ده چې دا حمله بغیر د ایران له همکارۍ نشي کیدی، خو دا یوازې پاسیبیلیټي دی. فلسطیني رسنیو هم په لومړي غبرګون کې ایران مخاطب کړی او دغه هیواد استخبارات او حکومت د شک ګوته نیولې ده. که داسې فرض کړو چې ایران په دې حمله کې لاس نه لري او صهیونیستي رژیم په خپلواک ډول بغیر له کومې همکارۍ دا پلان عملي کړی، نو بیا د ایران سیکیورټي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي او دا مسله دا په ډاګه کوي چې ایران د نړۍ سیاسي شخصیتونو لپاره ډډمن هیواد نشي کیدی، سیکیورټي خوندیتوب نه لري. اوس یوه خبره خو واضح ده، هغه دا چې صهیونیستي رژیم اسماعیل هنیه شهید کړ. له وړاندې د موساد په ټارګټ لیست کې د اسماعیل هنیه نوم موجود و، ځکه اسماعیل هنیه د فلسطین ازادي غوښتله او ټینګار یې کاوه چې فلسطینیان حق لري د خپلواکۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. صهیونیستي رژیم په دې هڅه کې دی چې که اسماعیل هنیه ووژل شي حماس به ډېر زیات کمزوری شي او غټ مشکل سره به مخامخ شي. د صهیونیستي رژیم د ملي امنیت یو پخواني سلاکار وی او ته په دې اړه ویلي و چې د حماس مهم غړو وژلو سره به حماس مشکل سره مخ شي
او مشکل به وي چې صهیونیستي رژیم څخه بدل واخلي. صهیونیستي رژیم په دې هڅه کې دی چې د حماس نظامی برخې مسؤل یحیی سینور هم له منځه یوسي. د حماس سیاسي دفتر چارې اسماعیل حنیه تنظیمولې او نظامی چارې یحیی سینور تنظیموي. په همدې اساس صهیونیستي رژیم فکر کوي چې که د حماس دا مهم غړي له منځه ولاړ شي نو حماس به ختم شي. اوس دا چې اسماعیل حنیه ووژل شو، اساسي پوښتنه دا ده چې د اسماعیل حنیه وژنه پر حماس څه اغیزې لرلی شي. د اسماعیل حنیه وژنه پر حماس غټ اغیز لري. د حماس په سیاسي چارو تنظیم کې به لنډمهاله خلا رامنځته شي. د اوربان مذاکراتو فرصت له منځه ولاړ. غزه به د صهیونیستي رژیم تر بمونو لاندې وي لکه څنګه چې مخکې وه. د حماس سیاسي رابطې به له نړۍ سره کمرنګه شي. خو داسې نشي کېدی چې حماس به له منځه ولاړ شي، ځکه تیر حالت ته په کتو له اسماعیل حنیه څخه وړاندې د حماس نور مهم غړي هم د صهیونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو، خو حماس ختم نشو. اسماعیل حنیه څخه مخکې خالد مشال باندې د صهیونیستي رژیم لخوا حمله شوې وه چې ژوندی پاتې شو، خو حماس ختم نشو او پر ځای اسماعیل حنیه وټاکل شو. حماس یوه نظریه ده، دا نه ختمیدونکې ده. د اسماعیل حنیه وژنه پر حماس اغیز لرلی شي، خو په دومره لویه کچه نه چې د حماس ختمیدو خوب به په حقیقت بدل کړي. د حماس جګپړو غړو هم د اسماعیل حنیه وژنې په غبرګون کې ویلي دي چې د صهیونیستي رژیم لخوا د اسماعیل حنیه وژنه یو بزدلانه جنایت دی. د خلکو ارادې به ماتې نه کړي او د حماس مقاومت ته به زیان ونه رسوي. حماس به د سیاسي دفتر لپاره یو بل اسماعیل حنیه په شان مسؤل وټاکي او زما ګمان دا دی چې شاید خالد مشال وټاکل شي، ځکه له وړاندې هم خالد مشال په دې چوکۍ باندې پاتې شوی دی. د اسماعیل حنیه وژنه به حماس ته د دوست او دښمن ورپېژندلو یو بل فکر ورکړي. د نړۍ په تاریخ کې د ازادۍ لپاره جنګېدونکو مبارزینو هیڅ کله د وژنو په بیه له جګړې لاس نه دی اخیستی. دوی له وړاندې دوه لارې انتخاب کړي وي، یا مرګ یا جنګېدل او ازادي اخیستل.